نبی علیہ السلام فرمای ایما امرأة اذا صلت خمسها، کومه ښځه چې 5 وخته مونځ کوي، کومه ښځه چې څه کوي 5 وخته مونځ کوي. دا مونځ یې صرف په زنانه او فرض دی، په نارینه هم فرض دی، په نارینه هم دی. د حدیث کې ذکر د زنانه و شوی دی. دا ولې؟ ځکه زنانه کې لکه د مونځ سستی زیاتی، یاره ماشوم را باندې میچازې کړي، کپړې مې ټیک نه دي، مونځ نشم کولی، اکثر داسې خبرې پکې راځي. نو زنانو کې لکه د مونځ کمزوري زیاتی. نو نبی علیہ السلام فرمایي کومه ښځه چې 5 وخته مونځ کوي، ای وروڼو مونځ مه پرېږدئ، ښه مونځ فرض عین دی. بلکې حدیث مبارک کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چا چې قصدن یو مونځ پرېښود دی کافر شو. دی څه شو؟ کافر شو. یو مونځ پرېښود بغیر د عذر پرېښودو. نو د بعضې ائمو مذهب دا دی د دې حدیث په بنا باندې وایي چې کله شادي شده دی، نکاح ماته شوه، چې نکاح ماته شو مولا به راولي، دوباره به نکاح هم تړي او دوباره به ایمان هم راوړي. ځکه حدیث مبارک کې څه ویلی شي؟ دی کافر شو که نه. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی، وایي کافر نه شو. خانه امام صاحب د حدیث خلاف وکړه چې حدیث وی کافر شو، امام صاحب وی کافر نشو. نه کنه، امام صاحب رحم الله د بل حدیث په بنا کې وی د مسلمان او د کافر په مابین کې فرق په مانزه سره دی. پس سره دی مانزه سره. نو د حدیث معنی کوي امام ابو حنیفه رحم الله من ترک الصلاه متعمدا فقد کفر، مطلب دا دی چا چې قصدن مونږ پرې خود د کار د کافرو کو، د کار د چاو کو کافرو کو. مونږ مفرد دی، مونږ فرض عین دی، مونځ مفرد دی، مونځ پرې ښودل ګناه کبیره ده. د امام صاحب مذهب دا دی، وایي بېلمازه سړی چې کله مړ شي دا به د مسلمانانو په مقبره کې نه دفن کوئ. د امام صاحب مذهب دا دی چې کله بېلمازه انسان مړ شو د دې په جنازه کې د نیکان خلک شرکت نه کوي. علماو لیکلي د بېلمازه سړي قبر وسپړئ، مخ به یې د قبلې نه اوړېدلی، د مخ قبلې ته نه ټینګېږي. فرشتې چې راشي که نه ته د مخ د ړومبې د قبلې نه واړئ. وایي په ژوندانه دې قبلې ته نه مخ کړی، اوس دې ولې مخ کړی دی؟ نو نبی علیہ السلام فرمایي وایي کومه ښځه چې 5 وخته مونځ کوي، یوه خبره. دویم نبی علیہ السلام فرمایي وصامت شهرها، کومه ښځه چې د رمضان المبارک فرض روجې نیسي، نفلي روجه چې ښځه نیسي په دې کې به تپوس د خاوند نه کوي. نفلی روزه چې ښځه نیسي خاوند نه به تپوس کوي چې حضرت زه روزه نیسم ستا اجازت شته او که نشته. خو فرض روزه کې د خاوند اجازت شرط نه دی، که خاوند پې خفه وي دا ښځه به فرض روزه نیسي. نو وصامت شهرها، دویم چې کومه ښځه فرض روزې نیسي. دریم نبی علیہ السلام فرمایي واطاعت بعلها، کومه ښځه چې د خاوند تابعداره ده. الله دې زمون خویندو او میندو له په دې ټکي باندې د عمل کولو توفیق ورکړي. کومه ښځه چې د خاوند تابعداره ده. ځکه ډېرې زنانه مې داسې لیدلي دي چې په ظاهر کې ډېرې نیکې حسابېږي، ډېر مونځونه کوي، ډېر روجې نیسي، ډېر صدقات ورکوي، خو چې تپوس یې وکړي په کور کې د خپل خاوند خفه دی. کور کې د خاوندو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي د کومې ښځې نه چې خاوند خفه الله د دې یو عبادت نه قبلوي، ته دې یوه نیکي د سر نه نه اوچتېږي، یو نیکي هم د سر نه اوچتېږي چې کله دې نه خاوند خفه دا وایي زه روجې نیسم، زه ذکر کوم، زه وظیفې کوم، زه هم دا دې یو هم نه قبلېږي. نو نبی علیہ السلام فرمایي د کومې ښځې نه چې خاوند رضا وي واطاعت بعلها، د خاوند تابعداره ښځه ده. زه خپلو خویندو ته وایم، خپلو میندو ته وایم، ډېرو نفلي عباداتو ته ستاسو ضرورت نشته دی، د دې په ځای باندې توجه په خپل خاوند باندې ورکړه. ځکه چې کومه ښځه مړه شوه او د دې سره دا یو سرټیفیکیټ موجود و چې د دې نه خاوند رضا و، حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا ښځه جنتي ده. چې دا مړه شو او خاوند ترې نه رضا و، دا ښځه څه ده؟ جنتي ده، جنتي. د دې وجې نبی علیہ السلام فرمایي واطاعت بعلها، کومه ښځه چې د خاوند تابعداره ده، د خاوند تابعداره. نن سبا مسله دا راوتې ده زنانه به خفه شي، خاوند به پرېږدي، د پلار کره به مروره کښېني. داسې ده که نه ده؟ نو بیا به مولي صاحب ته ټلیفون وکړي، مولي صاحب ما له وظیفه راکړه چې زه هغه وظیفه کوم چې ما پسې مې خاوند راشي. زه ورته وایم اول د خاوند رضا که وروستو وظیفه کوه، چې کله ستا نه خاوند خفه دی نو ستا دا وظیفې قبلیږي نه، مونځ دې نه قبلیږي، روژه دې نه قبلیږي، وظیفه به دې د کوم طرفه قبول شي؟ الله حدیث مبارک کې راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا یو صحابي خپل لور راوسته د لاس نیولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به راوسته وی د الله پاک پیغمبره زما د لور زما خبر نه مني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ته دې ته سوي چې دا نه مني وی د الله پاک پیغمبر زه د دې رشتہ کوم او دا انکار کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه جنې ته فرمایل وی بچیا دا پلار چې ورته سوي دا اومنه کنه هغه ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره زما د په هغه ذات باندې قسم کم ذات چې ته مونږ ته رښتینی پیغمبر را لېږلی زبر در هغه پوری نکاونه کم تر سوچ دي ماته دانی ویلي چې د خاون په خزه باندې څه حق دی چې دا راته نه ویلي ځنی کا نکوم نبی رسول الله والسلام پوښتنه چې دا جنې لګه د جبې نه تیز ده دا د جبې نه صدا تیز ده نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل بیا وورا وی کو چرته د خاون دا بدن د دانو ډکشي او د هغه دانو نه ویني او زوی بېږي او دا خزر راولګي د خاون دا بدن په خپل جبه اوسټي او پاکي کی بیا د خاون حق نه دی پوره کړي بیا د خاون حق نه دی پوره کړي دا غجینه ورته ویل وی د الله پاک پیغمبر بیا زما پلار ته وای چې په ما باندې زور د نکاح نه کوي په ما باندې زور د نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول پلار ته فرمایل وی په دې باندې د نکاح زور مکوا دې حدیث نه موږ ته دوه خبرې معلومه شوې یو خبره دا چې کله جنې عاقل او بالغ وي داغي نکاح ته په زور نشي کولای په زوري نشي کولای وې زه به د لور نه ته پوس کوم چې پلان کې لکه خوخته کو خوخ نه دی زه به د لور نه ته پوس کوم ځان ته د نبی علیہ السلام نه زیات غیرت راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها لورغه وی فاطمه بچیا زری د علی سره نکاح کوم ستا خوخه دا کو خوخه نه ده زه د علي سره ستا نکاح کوم ستا خوښه ده او کو خوښه نه ده نبی علیہ السلام د خپل لور نه تپوس کوي په نکاح په ټیم کې ته څوک چې د خپل لور نه تپوس نه کوي ته د نبی علیہ السلام نه زیات غیرت رالی چې کله جنې عاقله ده بالغ ده او هغه د نکاح انکار کوي چې زه دا نکاح نه کوم پلار دی په شل پیری بار په اجره کې وای مولوی صاحب د شل پیری وای چې پلان کې مې ورکړی دا او تا قبول کړی دا هغه ما قبول کړی څه قبله دا نکاح سره شوی نه دا علما ناس ته تاسو ځان لوکه چې کله هغه انکار کوي چې زه دا نکاح نکوم نه یو خبره دا معلومه شو چې په عاقل او بالغ جنې باندې زور نشي کولای نبی رسول الله هغه صحابي ته فرمایي په دې باندې زور مکوا او دویمه خبره ته معلومه شو د خاون حق نه معلوم شو چې خاون څومره لوړ حق لري نو نبی رسول الله فرمایي واطاعت بعلها کما خزه چې د خاون تابعدار ده او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وحفظت فرجها کما خزه چې د خپل عزت او د خپل شرمګاه حفاظت کوي خاوني وی او کو نوي دا د خپل عزت حفاظت کوي درنې کپڑے اچوي لغړي کپڑے نه اچوي ګوري کپڑے اچوي د خپل حیا او د عزت حفاظت کوي وای زما سره زما د جسم اول د الله او بیا زما د خاون امانت ده دا د خپل جسم حفاظت کوي نو نبی رسول الله دا نه فرمایي چې دا خزه جنتی ده سو کارونه شو سلور کما خزه پنځه وخت مونږ کوي کما خزه د رمضان مبارک روزي نیسي کما خزه د خاون تابعداري کوي او کما خزه د خپل عزت حفاظت کوي سلور خبري چې کما خزه کوي نبی رسول الله دا نه فرمایي چې دا جنتی ده بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د جنت په اتو دروازو کې چې د دې کومه دروازه خوخه د پاغې ته داخله شي د جنت په اتو دروازو کې چې د دې کومه دروازه خوخه د پاغې ته شي حالانکه د جنت دروازې چې د ارچا د پاره ټولې نه وکولاو د روزدارو د پاره ځان له دروازه را د ذاکرینو د پاره ځان له دروازه ده مخصوص دروازې به خو په کومه خزه کې دا سلور خبري موجود دي ته د جنت اته واړه دروازې کولاوي چې په کومه دروازه زی پاغې دی لاړ شي الله نو د خزه لپاره جنت ګټل آسان شو ګران شو نو زه خپل خويندو ته ما خپل میندو ته ما چې کور ته زید سلور خبري د ځان سره وسی د مونږ پابندي کوي د رمضان مبارک فرض روزي نیسي او د خاون تابعداري کوي د خاون تابعداري کوي او سلورم دا چې د خپل حیا او د عزت حفاظت کوي دا سلور خبري د ځان سره وسی او دا کم طالبات چې فارغ شو زه دوی والدینو ته یو خبره کول غواړم والدینو ته
الله تبارک وتعالی عالمان بچیان در نصیب کړي. بعضی بچیان به پکې داسې وي چې د هغې رشتې به نه وي شوي. د هغې والدینو ته ومه چې د خپلې عالمې لور نکاح کوي نو د جاهل سره یې مه کوه. د جاهل سره د هغې نکاح مه کوه، ځکه د زرو په قدر باندې زرګر پوهېږي. پوهېږي که نه؟ نو چې کله تا عالمه لور جاهل ته ورکړه، هغه سره د دې د علم هېڅ حیثیت نشته دی، بلکې د دې د علم به ضایع شي. د خپل عالم لور نکاح چې کوي نو د عالم سره وکړه، ښه صحیح رشته ورله وګوره چې د علم په کار راشي. ځکه چې خاوند هم عالم وي او ښځه هم عالمه وي، دا چې د دین څومره کار کولی شي داسې بل سړی نشي کولی. نو ما به خبره پوه شو که پوه نه شو. دا زه والدینو ته دا نصیحت کوم چې خپل عالمان بچیان جاهلانو ته مه ورکوئ، ورنه د دوی علمونه ضایع کېږي. ځکه په مونږ علاقه کې پاتې کېږو، په دې معاشره کې پاتې کېږو. ډېرې عالمان مې ولیدي، ډېرې حافظان مې ولیدي چې جاهلانو ته واده شوي دي، بیا چاته پته هم نه لګي چې دا عالم او حافظه ده او که نه ده. دا علم یې ضایع کړی دی. او دغې طالباتو ته یو نصیحت کوم، طالباتو ته هم بچیانو تاسو کورونو ته ځئ، تاسو کورونو ته ځئ، تاسو چې ځئ د ځان سره د دې ځای نه حیا اوسئ، عزت اوسئ، درنې کپړې اوسئ. کم کور ته چې لاړې هغه کور هغه ماحول د ځان سره بدل کړئ. کم کور ته چې ځئ هغه کور په مدرسه باندې بدل کړئ چې د هغې کور په خوا باندې څوک تېرېږي، په کوڅه کې خلکو ته پته لګي چې دې کور کې عالمه واده شوې ده، ځکه د قرآن چغې ترې راخیږي. کورونه د ځان سره بدل کړئ. دا تاسو ته نصیحت کوم زما بچیانو. الله دا معاشره د لغړو جامو ډکه ده، دا معاشره د بربنډو کپړو ډکه ده. زما بچیانو داسې کپړې استعمال کړئ چې په خپل کلي کې تاسو یو نمونه وګرځئ. داسې درنې کپړې استعمال کړئ چې ستا مثال په کلي کې ورکېږي. داسې لپټې په سرونو باندې واچوئ چې پته لګي چې دا د مدرسې نه راوتې طالبه ده، ځکه تا قرآن ویلی دی، تا حدیث ویلی دي، تا د سینې ته ډېر یو دروند علم داخل کړی دی او تاسو د دې علم لایق وي، ځکه الله درته در نصیب کو. دا سینه چې الله د بخاري د احادیثو دپاره منتخب کوي که نه، په دې کې الله څه لیدلي، ځکه ورته د بخاري احادیث درنه کوي. د سینې ته چې الله د قرآن آیتونه دننه کوي که نه، الله تبارک وتعالی په دې سینه کې څه لیدلي، ځکه ورته خپل علم دننه کوي، د قرآن آیتونه دننه کوي. تاسو الله خوښې کړي وای په دې معاشره کې، خپل علم درنه برباد نشي. ګورئ کم کور ته چې لاړې شئ، کو د پلار کور دی د پلار د کور نه مدرسه جوړه کا، کو د خاوند کور دی د خاوند د کور نه مدرسه جوړه کا. نو بچیانو دا علم او دا نصیحت د دې ځای نه ځان سره ووسئ. بهرحال داسې مختصرې خبرې وي، ډېر زیات بختور یئ چې ستاسو بچیانو نن د بخاري آخري حدیث په وایي. ستاسو بچیانې به نن د بخاري آخري حدیث وایي. ډېر بختور یئ، نن به ستاسو کورونو ته عالمانې درځي. زه وایم قسم په الله چې تاسو څومره خوشحالي وکئ دا کمه ده، څومره خوشحالي وکړئ دا کمه ده. ستا په کور کې ګوره د دې نه بله غټه خوشحالي راتلو والی نشته دی. ستا په کور کې کو د کویدنې خوشحالي راځي، یو څو ورځې به وي ختمه بشي. ستا په کور کې کو د واده خوشحالي راځي، یو څو ورځې به وي ختمه بشي. الله دې کور ته نن داسې خوشحالي دروسته چې نن هم خوشحالی، په قبر کې به هم خوشحالی، په میدان محشر کې به هم په دې خوشحالۍ باندې خوشحالی. په هغه ورځ به ډېره خوشحالۍ چې دا لور دې راشي او الله تبارک وتعالی ته وفرمایي الله دا زما بابا دی، تا ما ته ویلي چې مور او پلار به ځان سره جنت ته بیایي. الله زه په داسې جنت څه کوم چې زما بابا جهنم ته ځي. نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا به سپارش کوي، الله به سپارش قبلوي. په هغې ورځ به ډېر خوشحالۍ، ډېر خوشحالۍ. نن ستا لور ته لوپټه په سر کېږي، چادر پوشي کېږي، په هغه ورځ باندې به د تم په سر باندې لاس کېږي چې بچې ما لویه ګټه کړې چې په تا مې علم کړی دی. ستاسو د ټولو دې مبارک شي.